کابل کې د اختر له ورځو د نمانځنې په هدف کابل ښاریانو بېلابېل مراسم نیولي دي. کابل میشتي د اختر په لومړۍ ورځ خوشحاله دي، خو ټینګار یې دا دی چې د اختر خوشحالۍ دې په دایمي خوښیو بدلې شي. په دې ځای کې یو شمېر ځوانان او د هغوی د کورنۍ غړي راټول شوي څو د اختر په لومړۍ ورځ خپلې خوښۍ سره شریکې کړي. روز خوشی است که به همه وطندارا شما ببینید در روی کلگ همگی لبخند است. ما میخواهیم سال بیاد در افغانستان که باید درس و تحصیل نماییم. من بسیار خوش هستم که روز اول عید است. اختر لپاره ډیر خوشاله یم. خدای دې هر څوک همدغسې خوشحاله اوسي. خپل مخ مې د اختر لپاره رنګ کړم، دغه خوښ مې راغله او خلک ویني چې دغه شی خوشحاله. خو په کابل ښار کې داسې کسان هم شته چې حتی د اختر له ورځې خبر نه دي. دغه سپین ږیری چې 70 کاله عمر لري د اختر له خوښیو بې برخې دی او د خپلو ماشومانو لپاره په حلال نفقې پسې راوتلی دی. دی وایي د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کول ورته اختر دی. ما میگیم پیسه 5 تا نان که پیدا کنیم همین روز خوش از بریم. هر کس میگه با روی زور خود کار میکنه. اگر ما هم قوم داریم، خیش داریم، ولی به خاطر همین که پیسه 5 تا نان گیری ما نبه بیگاه روی ما میره دیگه. همین خوب است که 5 تا نان پیدا. په ورته مهال د اختر په لومړۍ ورځ ځینې کسان هم تر سترګو کیږي چې د بېوزلۍ له امله د کابل په واټونو کې مزدورۍ پسې ګرځي. دوی وایي له اختر نه ورته د نفقې پیدا کول ضروری دي. آمدیم روی سرک به خاطر مثال یک لقمه نان پیدا کنیم یا دیگر از دولت میخواهیم یک ذره دولتی صحیح باشه، غریبی باشه، یک پرده باشه، فامیل دار هستیم، مشتوک دار هستیم. دوست نداره بالای چوچو پوش بالای سال عیدا باشه. برای غریبی برای آمدیم یک چیزی، یک مسلمان یک گوشت قربانی بوده، بالاخره دیگه یک کاری باشه. برای آمدیم دیگه غریب کار مردم هستیم ما. کابل ښار کې د اختر په لومړۍ ورځ د بېوزله کسانو دغه وضعیت داسې مهال دی چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د فقر او بیکارۍ د له منځه وړو ژمنې کړې وې. خو نه یوازې د فقر او بیکارۍ کچه کمه شوې نه ده، ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده. د اختر لومړۍ ورځ ده، دلته کورنۍ او ځوانان راغلي دي چې تر څو خپلې خوشحالۍ ولمانځي. میرویس سلام زوی، کابل نیوز.